د بدرنګو او بیننګو خاصیت ته چې الوزي د خلکو په لیدو رنګ چې احساسات زخمی شي دا به څنګه تیریږي چې د وهمونو زندگی شي دا به څنګه تیریږي زما د زړه پر رموز پوها خدای زده چرته اوسي پردي چې خپل چې پردي شي دا به څنګه تیریږي او کله په یو پورې ځان تړي محسن صاحب کله په یو پورې ځان تړي کله بل ته خاندي مینې چې داسې بازاري شي دا به څنګه تیریږي او ناصحه سر مې په سجدو دی خو د بل لوري نه ناصحه سر مې په سجدو دی خو د بل لوري نه د چا خیرې په ماښام شي دا به څنګه تیریږي او د خمارونو د چینو په میکده کې خلکا خیال سے شعر دی د خمارونو د چینو په میکده کې خلکا چې په سوالونو د ساقي شي دا به څنګه تیریږي د خمارونو د چینو په میکده کې خلکا چې په سوالونو د ساقي شي دا به څنګه تیریږي د خلکو مینا ستا جپا چې په جلال کې راشي د خلکو مینا ستا جپا چې په جلال کې راشي زمکه د زړه مې الوانی شي دا به څنګه تیریږي او مونږ د یو د مینې درد بیزاره کړي د ژوند کریمه نور چې په زیاتی شي دا به څنګه تیریږي مننه ما ورکړې دی هر سله د پښتو رنګ چې مې خوښ دی د ښاغلو پښتنو رنګ سړیتوب ته چې خلک خفه کېږي سړیتوب ته چې خلک خفه کېږي لویه خدایه درنه غواړم د هغو رنګ هغه وخت د ازمیخت او امتحان دی هغه وخت د ازمیخت او امتحان دی چې خپلوان د کله خپل کړي د پردو رنګ زمونږ سیمه د بارود رنګ کې رنګ ده زمونږ سیمه د بارود رنګ کې رنګ ده بدل کړي دلته زګه دې سپرلو رنګ د بدرنګو او بیننګو خاصیت ته د بدرنګو او بیننګو خاصیت ته چې الوزي د خلکو په لیدو رنګ د بیننګو او بیننګو خاصیت ته چې الوزي د خلکو په لیدو رنګ ډېر مننه